السلام علیکم محترمینو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، دی حضرت نوح علیه السلام دغه دعا سی ربی انی مغلوب فانتصر دا له تاسو سره شریک کوم. له هر قسم ته مشکلاتو څخه دې ساتي. په هر ځای کې دی الله تعالی مرسته کوي، په هر کار کې دی الله تعالی مرسته کوي، په هر کار کې دی کامیاب کوي، په هر ځای کې دی سرلوړی کوي، له هر ځای، له هر تکلیف، له هر پریشانی څخه دی خلاصوي. محترمینو، دا یو ډیره بهترینه وظیفه ده چې حضرت نوح علیه السلام هم کله په مشکلاتو کې راګر او دغه وظیفه یې ویله. الله پاک جل جلاله له هغو ټولو څخه نجات ورکوي، کامیابي یې ورکړه. تا ته هم الله تعالی کامیابی درکوي. هغه الله دی ده، الله پاک جل جلاله هغه ذات ده چې حضرت نوح علیه السلام ته کامیابی ورکړه. الله تعالی جل جلاله هغه ذات ده چې حضرت نوح علیه السلام یې کامیاب کوي. ما او تا ته هم کامیابی الله تعالی راکوي. محترمینو، کله هر قسم ته پریشانیو سره مخ یاست، له هر قسم ته مشکلات او له هر قسم ته تکالیف سره مخ یاست، هغه کدا تکلیفي مثلا فقران یاست، رزق نسته، پیسې نسته، مسکین یاست، ډیر لدغه مصیبت سره مخ یاست، لدغه غم سره مخ یاست، ځکه چې په دې اوس دور کې د انسان سی غټه کمزوري ده، د انسان سی غټ احتیاج ده، هغه هم نه پیسې درلودل دي. یو انسان چې هر څومره د غټې رتبې خاوند وي، مثلا معزز انسان او ښه خبرې یې زده وي، او مثلا د یو غټې رتبې له غټې کورنۍ سره تعلق لري، که بیا هم پیسې نه وي ورسره، غریب وي، مسکین وي، بیا هېڅ حیثیت نه لري. که غریب وي، روپۍ نه وي، مثلا مالدار نه وي، فقیر وي، بیا دا انسان که هر څومره فلارداره انسان وي، هر څومره د غټې کورنۍ انسان، هر څومره خانداني کس وي، بیا دا انسان هیڅ قدر د نورو خلکو په حضور کې نه لري. ځکه چې دا نن زمانه کې چې خلک قدر ورکوي، خلک چې عزت ورکوي، هغه یوه پیسې ته ورکوي، هغه انسان ته نه ګوري. انسان که هر رقم وي، د 2 روپو اعتبار به هم دی نه لري، خو بیا هم چې روپۍ لري، بیا دی د هر څه ده، بیا دی ملک خان پیر هر څه بیا دی ده. مثلا د هغې علاقې معزز بیا دی ده، د هغې علاقې مشهور کس بیا دی ده، بیا د هغې علاقې مشورې ورکوونکی انسان بیا دی ده، ولې خدای پیسه لري. نو محترمینو، عرض مې دا و، کله دغه مشکل له دغه مصیبت سره مخ یاست، ما تاسو ته وویل په دې اوس دور کې دا ډېر غټ مصیبت ده د انسان لپاره، ډېر غټ عیب ده، ډېر غټ پیغور ده چې انسان فقیر او غریب یې د انسانانو په ذهن کې، لیکن د الله تعالی په ذهن باندې د الله پاک جل جلاله په دربار کې خو د قیامت په ورځ به مسکین تر موړ سړي 1500 کاله مخکې جنت ته ځي. له دې مصیبت څخه د خلاصون لپاره دا ډیره بهترینه وظیفه ده. یا مثلا په یو بل مصیبت کې راګر یاست، له یو چا سره یو کار فساد ده، یا د پیسې ورباندې دي، یا یو بل مشکل ده، خو هغه پر تا باندې زورور ده، هغه په حکومت کې پر تا زورور وي، هغه په فیصلو کې پر تا باندې زورور وي، مثلا پر حال لار باندې پر تا باندې غښتلی، خو ته غواړې چې پر ده باندې کامیاب شي، الله تعالی پر تا ته پر ده باندې بری درکړي او پر ده باندې لوړ شي. د دغه وظیفې په برکت سره به الله تعالی کامیاب کړي او له دې مصیبت څخه به خلاص کړي. یا مثلا په کور کې بیماریانې زیاتې دي، په کور کې بې اتفاقي زیاته ده، جګړې زیاتې، دا ګورئ دا هم یو مصیبت ده. کله چې په کور کې جګړې نفرتونه زیات شي، هغه کور کې بیا بدبختي هم زیاتېږي، هغه کور کې بیا بې اتفاقي زیاته شي، هغه کور ته بیا مال دولت هېڅ کله نه راځي. له دې سره زر نور مشکلات بیا ډېرېږي، بیا انسان زندګي هم خوند نه ورکوي. له دغه مصیبت څخه د خلاصون یوه لار چې دغه هم دغه وظیفه ده. یا نور په زندګي کې تاسو مشکلات لرئ، عاجزه سوي یاست، ډېر تکلیف محنت مې کړی، خو د هغه د خلاصون لاره په لاس نه درځي چې اوس وکړم څه، کمې خواته مخه ونیسم. اخر ته خلک انسان داسې چې له خپله ژوند څخه بیزاره شي، دا مشکلات دونه ورباندې ډېر شي، تکالیف دونه ورباندې ډېر شي، زړه یې تنګ وي، زندګي خوند نه ورکوي، کور خوند نه ورکوي، ناسته ولاړه هېڅ خوند نه ورکوي. ولې هغه پریشانیانې، هغه مصیبتونه، هغه غمونه، هغه جنجالونه، هغه مسکنت، هغه فقر، هغه ټول پر ده باندې غالب وي، هغه ټول پر ده باندې زورور یې دی لاندې کړی.
نو دی غواړي چې له دې ټولو څخه خلاص شي، له دې ټولو مصیبتو، له دې ټولو غمو، له دې ټولو پریشانیو، له دې ټولو مشکلاتو څخه الله تعالی خلاص کړي. د دې لپاره دغه یوه بهترینه وظیفه ده چې حضرت نوح علیه السلام ویله. حضرت نوح علیه السلام چې ډېر تنګ شول له کفارو، ډېر نصیحت یې ورته وکړ، خو بیا یې هم هغو خبره نه منله، حتی د ده خپل زوی و هغه اسلام نه راوړی. نو ډېر عاجزه سو، الله تعالی جل جلاله ته دا خواست وکړي او دا دعا یې ویله. الله تعالی یې دعا قبوله کړه چې بیا الله پاک جل جلاله د دغه قوم ټول غرق کوي او دی ورڅخه خلاص سو، په شمول د هغه کسانو چې له ده سره اسلام راوړی هغه ټول له دې سره خلاص سو، حتی د هغه زوی هم پکې غرق سو ولاړی ځکه چې هغه اسلام نه راوړی. نو محترمینو له هر قسم ته مصیباتو که له دې مصیبت سره مخ یاست، مثلا اولاد دې پر لارې نه ځي، نافرمانه وي، دا ډېر غټ مصیبت ده. ځکه چې هر انسان چې دعا کوي خواست کوي یا الله اولاد راکې صالح، ځکه چې ناصالح اولاد چې هغه انسان هر ځای ورباندې زهریږي، هر ځای انسان ورباندې ذلیله وي، نه یا پر دې باندې وس و قدرت مثلا نه دا خوند ورکوي چې په یو مړي کې یعنې زوی دې چا له ورېږي نشي کولی، او نه دا زندګي خوند ورکوي، په زندګي کې هم جن بېزاره ولې خدای داسې افعال داسې کارونه کوي چې دی ورباندې شرمیږي هم او دی باندې د خلکو په حضور کې راوتلی هم نشي، د دې زوی په کړنو باندې دی شرمیږي. اولاد یې ډېر نصیحت چې ورته کړی وي بیا هم لارې ته نه راځي. د دغه مصیبت د دفع کولو لپاره به الله پاک جل جلاله مرسته وکړي، غیبي به در باندې مهربانه سي، هغه زامنو ته به دې الله تعالی هدایت وکړي د دې په برکت سره. نو محترمینو راځي دا وظیفه د سره شریکه کوم، دا ډیره بهترینه او مجربه وظیفه ده. حضرت نوح علیه السلام په خپل زندگی کې ویله. نوح علیه السلام هغه نبی د استر آدم علیه السلام را لاندې دوهم دی راغلی دنیا ته ده. دغه خو په نبیانو کې اولین نبی چې د نبی علیه السلام ده، خو دنیا ته چې راتلی اول آدم علیه السلام، آدم علیه السلام نه بیا دی ده. نو محترمینو هغه وظیفه د سره شریکه کوم، ډیره بهترینه وظیفه ده. زه دوستانو د وظیفې پر طرف باندې محترمینو که هر قسم ته مصیبت هر وخت درته پیدا کېدی، اول خو له هر لمانځه نه کېدل، لمانځه بعد نه نسي کولی، په ورځ خو خامخا دا تورې 50 یا 60 واره وایاست ربي انی مغلوب فانتصر. دې معنا دا ده چې آدم علیه السلام په مشکلاتو کې راګیر سو، یا الله دا نور زما نصیحت نه مني، یا الله دا نور لارې ته نه راځي. نو ربي ای رب ازما انی زه مغلوب، زه مغلوبه یم، زه ډېر کمزوری سوم، مثلا نور بالا زما وس او قدرت کار نه کوي چې دې ته نصیحت وکړم، دا خبر نه مني، نوره ته خپله فیصله وکړه، زما نصرت وکړه. ربي انی مغلوب فانتصر، تو کومک نیما وکړه، ته نصرت نیما وکړه. الله تعالی دا دعا قبول کړه، الله تعالی دا خواست قبول کړي، دا وظیفه دغه دعا ویله، الله تعالی دې د نصرت وکړي، پر هغو باندې کامیاب سو. نو کله چې هم ته له مصیبتو له پریشانیو چې هر قسم ته پریشانی وه، د هغه په باب باندې دغه وظیفه کوه، 50 یا 60 واره یې په ورځ کې خو خامخا وایه، ډېر لږ وخت د تا څخه لغه نه بعد مثلا په زړه کې دا دعا کوي، که یو ځای دی محکم ځای مسجد یا کور د لمانځه په شکل ناست یې دعا لاس پورته کې خو ښه ترښه ده، که نه یې په روانه کې په هر وخت کې مثلا په تګ کې هم دعا کولی شي، ضروري نه ده چې ته به خامخا لاسونه پورته کوې، دغسې په زړه باندې ویلی سي الله له دې مصیبته مې خلاص کړي، الله له دې پریشانۍ مې خلاص کړي، الله له دې مشکل څخه مې خلاص کړي. محترمینو دا وظیفه د وی کړي، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړي. تر بلې وظیفې پورې د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.